السلام علیکم قدمنا رودونکو د پروګرام ادبزار سره ثاقب افریدي حاضر دی وړاندې کوي درته د مینې محبت نه ډک سلامونه. قدمنا رودونکو سلسله ده د نن شاعر او زما سره د نن شاعر دی ډیر لوی نوم ښاغلی غازي سیال صاحب کوم چې د بنو سیمې سره تعلق ساتي د څه تعارف محتاج نه دی. قدمنا رودونکو د دوی سره به د دوی د ژوند او فن په اړه خبرې ترې کوو. تاسو پام ورته غواړم سیال صاحب په پروګرام کې خو اول درته ستړي مشي او په خیر راغلی وایم. الله دې خوشاله را خیر دی ته مهرباني شکریه. سیال صاحب یو نړۍ ستاسو د نوم سره آشنا ده تاسو پیژني خو بیا هم زمونږ د پروګرام د چوکاټ تر مخه خپل اوریدونکو ته خپل پوره نوم او د والد صاحب نوم ستاسو د پیدایش ځای د پیدایش نیټه د مو که لږ وویله نو مننه به وي ستاسو. زما پوره نوم محمد غازي شاه دی د والد بزرګوار نوم مې عبدالغفور شاه دی. زه د اخوندان نوم مې کلي کې پیدا شوی یم د بنو بازار نه قریبا د جنوب خواته په 2 میله باندې قریبا داسې پروت دی. اخوندان منډان د زما د کلي نوم دی. زما د تاریخ پیدایش نیټه ده 15 د اپریل 1933. په دا حساب زما عمر جوړیږي 82 کاله زما عمر جوړیږي. سیال صاحب دا راته ووایي چې تعلیمي زده کړې مو څومره کړي دي او څه کار روزګار مو بیا شروع کړو؟ کار روزګار خو ما بیخي نه دی کړی، نه مې نوکري کړې ده او نه مې دومره سبق ویلی دی چې هغه کم ځای ته څوک په رسېږي. تقریبا څومره به مو ویلي؟ بس خو مروجه تعلیم مې نه دی کړی، مروجه چې کم وي هغه مې نه دی کړی. او نور مذهبي دیني دا مې تر فقه صرف نحوه او د فارسي نظم دا مې خلاص کړي دي. زما والد بزرګوار چې کم و هغه یو دیني عالم و او خلک به ورته راتلل. زما په کلي کې به ډیره و د علم تندې به یې دلته ماتوله. زما خاندان یو علمي ادبي او مذهبي خاندان دی. په دې وجه زما خاندان ته ستانهداري حیثیت هم حاصل دی. سیال صاحب دا راته ووایي چې شاعري مو کله شروع کړله او څه داسې عوامل وو چې ستاسو شاعر پکې سترګې را پرانیستلی؟ شاعري مې په 1956 کې شروع کړې ده. هاکي سټیډیم یو هغه د میدان دی په هغه کې طاهر کلاچوي یو پروګرام جوړ کړی و. غټه مشاعره وه، ډېر د لرې لرې نه شاعران راغلي وو او زه هغه وخت قریبا زما عمر وړوکی وم. نور څه کوې زه شاعري به مې کوله خو سټیج ته نه وم راغلی. هغه زه ناست وم چې چا زما نوم ورته لیکلی دی، بیا زما نوم یې واخیسته. زه نه تلم خو ملګرو هغه کړه مجبور کړم غلی داسې په ډېر ټول وجود مې د ترندې کوله. سټیج ته راغلم او غزل مې وویې. هغه وخت زما آواز هم خو شاید زما د آواز نتیجه وي یا زما غزل به دومره خوږ وي په خلکو ښه ولګېده چې هغه غزل مې وویې دومره خلکو خوښ کړه چې زه چې تر څو چې ناست نه وم لاسونه پوره کېدل. بیا هغه چې کله مشاعره ختمه شوه بیا طاهر کلاچوي زه وغوښتم هغه ته سټیج ته په سټیج یې لاس را باندې وټپول وی چې بچی ته به شاعري کوې شاعري کوه او ستا تخلص څه دی؟ ما وایي چې زه خو تخلص نه په تخلص پوهېږم نه. ده وایي چې ستا تخلص روغ لیونی یم هغه ورسره روغ لیونی و. ده ما ته په دواړو سیال تخلص و. سیال صاحب هغه ړومبنی کلام څه شعرونه تاسو ته یاد دي اوسه؟ څه یو دوه بله یاد دي. ارشاد. خلق ما لیونی بولی ما ته ټول علم جاهل دی زما د عشق په افسانه کې نوم د یار مې هم شامل دی. خلق ما لیونی بولی رنگ زما د زندگی څنګه بدل شو نه پوهېږم. رنگ زما د زندگی څنګه بدل شو نه پوهېږم. بدل شو نه پوهېږم. زه د زړه نه بې خبر یم
زړه له ما نه هم غافل دی خلق ما لیونی بولي ما ته ټول علم جاهل دی خلق ما لیونی بولي. سیال صاحب دا تپوس هم درنه کومه چې تر اوسه پورې به تاسو څومره شاعري کړې وي او تاسو څومره کتابونه چاپ شوي دي؟ شاعري خو مې کړې ده، ما اکثر سندره مې لیکلې ده، غزل مې لیکلې ده، خو غزل مې د خولې د خوند بدلولو دپاره لیکلې. مطلب په بنیادي توګه تاسو د سندرې شاعر یې؟ زه سندره ځکه لیکم چې سندره زموږ د پښتنو مزاج دی، د پښتنو د مزاج سره سمون خوري. او غزل چې کوم دی، غزل ملما صنف دی، د بلې ژبې نه راغلی، د بلې ژبې نه راغلی دی، اوس راغلی دی. په دې وجه زه ځکه د غزل مزاج ډېر نرم پوست دی او د سندرې مزاج ګرم دی. د پښتون مزاج که ګورې هغه هم ګرم دی، د غزل مزاج سوړ دی. غزل کلاسیکي موسیقۍ سره جوړیږي. غزل چې کوم دی هغه په لفظونو باندې غزل ورته ویلی شي. غزل اصل کې لفظونو جوړښت چې وي بیا هغه غزل وي. سندره چې کومه ده هغه خو زمونږ د زړه نه راوتې، د زړه نه راوتې هغه چې لفظ سل لفظ وي که نه، لفظ ته څوک نه ګوري، هغه ته ګوري، جذبې ته ګوري. سیال صاحب څو کتابونه مو چاپ دي؟ ما کتابونه 14 چاپ کړي دي. 14 نومونه که لږ مو راته واخیستل؟ نومونه یو اول کتاب مې 78 کې ژوند و ښکلا نظم دی، همې چاپ کړی دی او په هغه باندې ما ته رایټر ګیلډ اول ایوارډ را کړی دی، ادم جي ایوارډ. بیا ورپسې مې بنځای لیکلی دی 78 کې، هغه بنځای د ایم ای په کورس کې پښتو یونیورسټي او د بنو یونیورسټي دواړو کې د پښتو په سلیبس کې ایم ای په سلیبس کې. دا د څه کتاب دی؟ بنځای. بنځای یعنی سوتیلا بیٹا. نه لکه ناول دی. ناول دی. ناول دی. بل مې پرخه په ګلونو، هغه نظم دی. صحیح. بیا مې لیکلی دی هغه د ازادۍ سهار. پرخه په ګلونو کې مې مخال دی چې په 90 کې د که داسې هغه پرخه په ګلونو د ازادۍ سهار دغه ملي سندرې دي، ملي نغمې دي. بل سیوری دغه افسانې دي، وړې وړې افسانې دي. بل د سندرې روح د ګلنار بیګم په فن او ژوند د کتاب دی، تحقیق دی. بل هغه زما سندرې ستا دپاره، دا هغه سندرې دي چې په ریډیو ویلې شوي سندرې دي. په دغه باندې ما ته ایوارډ عباسي ناټ کونسل، پاکستان رایټرز ګیلډ او اکاډمي ادبیات اسلام آباد راکړي دي. بیا مې ورپسې ولیک رنګونه بهارونه، دا نظم دی. بیا مې ولیک ورپسې هغه نور هرا، دا هم نظم دی، هغه د نعتونه دي. او بیا مې لیکلی دی مکین د عرش و فرش، دا هم نعت دی. دا نعتونه مې لیکلی دي. بیا ورپسې مې یو کتاب لیکلی دی په سندرو تحقیق چې هغه سندرې چې فوک نه دي، دا هغه دي چې په دا سندره اول چا ویلې، دا وروسته بیا چا ویله، د دې هیات څه دی، دا د کومې لهجې ده، په دغه باندې تحقیق دی. بیا ورپسې مې اوس کشماله هم ناول دی. دا یو ناول منګری، یو منګری، دا کتابونه مې لیکلي دي 14. مطلب سیال صاحب تاسو چې دې زیات کار په سندره او دې نه علاوه په ناول په نثر کې مو بیا په ناول باندې کار کړی دی. سیال صاحب یو تپوس دا هم درنه کومه چې ستاسو د خوښې شاعر څوک دی او د چا نه تاسو متاثره یې؟ د خوښې شاعر خو زه خپله ځان مې درته وښیم، نشته د خوښې شاعر. زه په چا به ګوته کېدم، ټول ښه شاعران، ټول ښه شاعران دي، ټول ښه شاعران. هغه سیال صاحب دا راته ووایه چې ستاسو په خاندان کې ستاسو نه علاوه بل کوم شاعر شته یا و؟ شته. زما نیکه غور نیکه د هغه کتاب، کلمي کتاب، هغه په اکاډمي کې اوس هم موجود دی، هغه ته پروت دی، چاپ انتظار ته پروت دی.
زما بل نیکو صدیق نومه و د هغه کلام د زمانې بادونو الوزولی دی. بل یو نیکه مې و هغه شاعر و. ستاسو بچو کې کوم شاعران شته؟ بچو کې مې شاعران شته خو هغه زما په مخ کې دا شاعري نه کوي، وکایي ده. د ما سره چې راغلی دی د دومره پسته شاعري ده، دی نه خو شرمېده ما سره هغه سټیج ته نه. هغه بل یو زوی مې د صدیق زمان نومه ده، انکم ټیکس انسپکټر ده، هغه هم شاعري کوي. د داسې نوم دی چې راغلی دی تاسو؟ د عارف الله شعور. شعور راغله نو د تخلص هم ورته سلیم راز ورکړی. نو مطلب تاسو د دوه بچي له خیره سره؟ یو بل بچی مې دی دلته په د خیبر میډیکل کالج کې سپورټنټ دی، دا ډېره ښه شاعري کوي او ښه کتاب یې لیکلی دی. ستاسو یو شمېر سندرې چې دي هغه مختلفو سندرغاړو ویلي دي چې په هغې کې ګلنار بیګم چې دی هغه هم یو ښکاره نوم دی. څنګه د تعلق او یا د دې چې کوم میدان دی دته هم د تعلق څنګه را جوړ شولو؟ څه داسې عوامل وو؟ دا خو یو اتفاق و د ګلنار بیګم سره زما د ملاقات او زما د دومره خوږې رشتې چې هغه داسې اتفاق داسې و چې د دې خاوند زما ملګری غوندې و. داسې ملګری مې و چې یو دوکان کې به مې چای سره څښلی. د چای زه شوقین و، هغه هم ډېر شوقین وار. مازدیګر به په هغه دوکان کې راتللو او چای به مې څښلی سره. یوه ورځ ده ما ته وویل چې نه ته خو هم شاعري کوې، خو ما ته هم چېرته څه سندره مندره خو لیکه. ما ورته وخندل، ورته ویل چې ته په سندره څه کوې؟ وایي چې ولې ته خبر نه یې ګلنار بیګم؟ وایي چې ښه دا ستا ښځه ده؟ دوی چې او که نه دا زما ښځه ده. بیا مې سندرې ورته ولیکلې ده، نری باران د پاس په لوړې وروي ژورې. په دې کې دا سندره کې د دې هغه د ژوند هغه تته غوندې داسې خاکه پکې ښکاري، ځکه چې دا په اصل کې د کابل نه که نه د کابل نه پېښور ته، د پېښور نه د دې د خاوند ورور خور چې کومه وه ګوهر بیګم نوم به دې اورېدلی، ډېر مشهوره سندرغاړې وه. او کتک ډانس هغې ډېر زبردست کوه. کتک یو قسم د ډانس هغه دی چې هغه ته کتک وایي. د ډانس یو قسم دی، هغه په کلاسیکي موسیقي کې کېږي، د طبلې د تاپ سره او د ګنګرو د چن سره کېږي. ډېر ګران هغه د ډانس هغه نڅا ده، ګډه ده. هغه داسې په د هغې سره راغلې وه بنو ته، او بس بنو ته خپل خاوند ته یې وکړه. دغه هغې به یې ورته وایي چې ډېره ښه سندرغاړې به درنه جوړه شي چې ریډیو ته راشي. خو دا هر چا زړه خوښ شي که نه چې په ریډیو باندې زما بس دغه جذبې راوسته ریډیو ته، او د کورمې ته داسې راغلي ژورې کورمې ته نصیب. سیال صاحب دا راته ووایه چې ستاسو خو یو شمېر لکه څنګه موږ وړاندې زیږو یو شمېر سندرې ویلې شوي دي، ستاسو چې د ټولو نه زیاته خوښه وه هغه کومه یو سندره وه چې تاسو یې اوس هم اورئ نو ستاسو هغه جذبات چې دی هغه شانتې راپاروي؟ زما سندره چې کومه ده خوا کې شنه فصلونه زنګې ما لیدلی دی، دغه زما د اشنا کلی دی. دا هم ګلنار بیګم ویلی دی؟ دا ګلنار بیګم ویلی دی. او بله سندره دغه ډېره زما ډېره خوښه ده، ډېره زیاته خوښه ده. بله کشر سلطان ویلي ده چې د غره لمنه کې شپونکۍ اشپېلۍ غږوه، زما سر د سر د لالې اشپېلۍ غږوه. بیا داسې فرزانې ډېرې ښې ښې سندرې ویلي دي چې لږ په خیال خیال یاره جنکۍ ولاړېدینه، یا د انور خیال یو برغیزه ویلې ده، هغه ډېره ښه سندره. هغه د هدایت الله او مشک سلطان برغیزه ویلې ده، هغه ډېرې ښې دي سندرې. زما په ریډیو کې ډېرې سندرې چې ریډیو کې وګورې که نه د دې رجسټر زما به ټول په دروند وي په ټولو شاعرانو. سیال صاحب دا کومه ګلنار بیګم چې کومه ویلې ده دغه یو اورېدونکو ته هم اوروم او ستاسو ته یې هم اوروم. هیله مند یم چې د اورېدونکو به هم خوښ شي، ستاسو خو هسې هم خوښه ده. د دې نه پس نورې خبرې ترې کوو.
سیال صاحب اخیری تپوس مې درنه دغه دی چې خبرې خو ډېرې در سره زړه غواړي زه هم او زموږ اورېدونکي هم ستاسو تازه کلام اورېدو په تمه یو نو مننه به یې که په موږ خپل شعرونه پیرزو کړل ګل ته چې ازغو لاسونه ونیول خپلو ته پردو لاسونه ونیول ګل ته چې ازغو لاسونه ونیول روغ کلاسونه رانه واخیستل روغ کلاسونه رانه واخیستل روغ کلاسونه رانه واخیستل ماته لیونو لاسونه ونیول ماته لیونو لاسونه ونیول خپلو ته پردو لاسونه ونیول ګل ته چې ازغو لاسونه ونیول هغه چې پرون یې پردی کړی وم هغه چې پرون یې پردی کړی وم هغه چې پرون یې پردی کړی وم نن راته هغو لاسونه ونیول نن راته هغو لاسونه ونیول لا مې سم کتلي ورته نه وي چې لا مې سم کتلي ورته نه وي چې لا مې سم کتلي ورته نه وي چې دی په اننګو لاسونه ونیول دی په اننګو لاسونه ونیول چا د زلفو یخې سیورې ونیوې چا د زلفو یخې سیورې ونیوې چا د زلفو یخې سیورې ونیوې چا په سرو لمبو لاسونه ونیول وی چې سیاله مدرومه ماښام شولو وی چې سیاله مدرومه ماښام شولو وی چې سیاله مدرومه ماښام شولو غلی مې یې ورو لاسونه ونیول غلی مې یې ورو لاسونه ونیول خپلو ته پردو لاسونه ونیول ګل ته چې ازغو لاسونه ونیول ډېره مننه سیال صاحب الله مو ژوندي لره او ښاد و آباد اوسئ مهرباني شکریه